نو ځکه د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه د فخر افغان خان غفر خان لار ده. نن سبا خو د سولې لپاره سوله ییزه مبارزه د ټولو اشخاصو د ټولو هغو اشخاصو ټولنو ګوندونو او ولسونو وظیفه ده چې بمبونه پرې راوریږي او د جګړې په اور کې سوځېږي. دا مبارزه د ټولو باخبره پښتنو ترمنځ یووالی غواړي. خو سخته پوښتنه دا ده چې د ټول نه به تیر شو، آیا د دوو پښتنو ترمنځ یووالی امکان لري؟ ګل پاچا الفت دې مشکل ته داسې اشاره کوي، هم شعرونه هم کارونه جوړ کړل، د لیک او لوست مې ډېر کتابونه جوړ کړل، دوه پښتانه مې نه کړو جوړ هېڅکله که مې هر څومره مجلسونه جوړ کړه. د الفت مقصد دا نه ده چې دا کار ناممکن دی، بلکې وایي چې مشکل ده، ځکه د پښتنو کور د تربګنو کور هم دی او په دې کور کې ډېر داسې اشخاص هم شته دي چې د تحصیل لوړو درجو او کله کله لوړو حکومتي مقامو ته رسېدلي دي، خو په کلتوري لحاظ د تربګنۍ له سطحې رااوچت شوي نه دي. د عزیزوالۍ کلیوالۍ او ګاونډیتوب په حق لا نه پوهیږي، یوازې د تربور لفظ پیژني او په جواز کې خپل عزیز او کلیوال ته نیغ نیغ کیږي. د مشکل بل علت سیاسي خاموالی او نه رسیدنه ده او د سیاسي اختلافونو او توپیرونو نه د دښمنۍ جوړېدنه ده. اختلافونه په هر زمان او په هر مکان د نړۍ په هر ولس هر قام کې او حتی د سکا ورونو ترمنځ هم وي. موږ یې نه لولو یا نه پوهېږو او که نه رحمان بابا خو پښتنو ته سلګونه کاله پخوا د انسانانو په ذوقونو فکرونو او عقیدو کې د اختلافونو او توپیرونو موجودیت او مشروعیت په ډېرو خوږو اشعارو کې بیان کړی دی. د ویلي دي چې که په ګنج د شاهي فخر شهریار کا، عاشقان د دلبرو په رخسار کا، پتنګانو لره خدای په اور کې ورکه، هغه عشق چې یې بلبلې په ګلزار کا. اختلافونه حتمي دي خو دایمي نه دي. د وخت په بهیر کې ځینې زر حل کیږي، ځینې زر نه حل کیږي او ځینې بیا له سره را پیدا کیږي، خو په هیڅ صورت حتمي نه ده چې ځانځانۍ بې اتفاقۍ او دښمنۍ ته ورسیږي. نو ځکه جلسې، مراکې، سیمینارونه او کنفرانسونه جوړیږي او ډول ډول نظریې او مفکورې اورول کیږي او په اختلافونو هم خبرې کیږي. حل اختلافونه خو حل وي، خو لوړ شخصیتونه د پاتې اختلافونو نه د لوړو او ګټو هدفونو لپاره تیریږي. په دې توګه د پرله پسې هلو ځلو په نتیجه کې د یووالي امکانات رامنځته کیږي. نو ځکه د پښتو غزل پلار حمزه شینواري هوډ کړی ده چې څو چې راټول په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته د جرګو سره ځم، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنته د پښتو سره ځم. حمزه سفر که د اعجازو وي هم، زه د پښتون د قافلو سره ځم. ډېر تشکر چې په ستړي وخت کې من دومره پاملرنه وکړه.